نو پښتون خو په جامه پښتونو چې درنه جامه بیا وه او غټه لونګۍ بیا په سر وه نو دې ته به پښتون ویل کېده. بالکل. اوس چې کم پښتانه دي دې د انګریز لباس واچو نو د پښتون هغه نوم یې بدنام کړو. نو په دې پورې یو شعر به زه ووایم. ارشاد دي. وایي چې راشه راشه ای پښتونه توبهګار شه له دې پینټ او د پتلونه. پینټ پتلون چې واچوې سجده کولی نه شي بې پردې دې پکې ښکاري اندامونه. پینټ پتلون چې واچوې سجده کولی نه شي بې پردې دې پکې ښکاري اندامونه. وایي د نسوارو د بوتل په شان ولاړې په بغرۍ پورې دې خاندي علمونه. وایي چې وی د نسوارو د بوتل په شان ولاړې په بغرۍ پورې د خاندي علمونه. وی چې روانې ښځې نر د پورې خاندي او وروسته څخی د بېګیا وایي ژوندونه. زه به ته یو زوړ شعر ووایم د علي حیدر شعر. هغه به وایي چې دا دنیا د پاتې د ارمانه حضرت علی صاحب یمن ته مازدیګر ځي او جنګ له د کافه ځي. شیر علي ځینه یې ساریږي زغره راواغسته ایران شو علمونه. شیر علي وایي یا حضرته چې ستا دعا را سره وي کامیاب ومه. خطر مې نشي د بیمانه رخصت یې واغست په رضا د پیغمبر ځي او جنګ له د کافر ځي. وی ستړه ستومانه بله ورځ ورسېده کافر یې ولیده یوه بلا وه دند اوبو بیا یو ساعت کې تشاوه. وی اوبه یې وڅکلي اوچت شه ځان سره وایي د رسول مرګ پسې ځمه. شیر علي تاو شو د خفګانه مټې رانغاړي مخامخ وله دلبر ځي او جنګ له د کافر ځي. وی مخامخ ودرې د کافر ته د خدای دشمنه در پسې راغلی یمه. وی کافر ګزار ورباندې وکړو حضرت علي صاحب یې ډېر ودړداوه. وی بیا علي وی وار زما دی په یو ګزارې کافر زهر په ځمکه که شمه قربان د پهلوانه ګټه یې وکړه مدینې ته په سفر ځي او جنګ له د کافر ځي. په مدینه کې ور داخل شو په پاک رسول باندې یې وکړه سلامونه. بیا رسول وایي شیر علي ته کافر ګزار چې در کاوه سوال مې کاونه منګل مې ستا په سر پرته وه هغه زخمی شوه سر مې ستا بچ کړی ونه. وی بس که رضا به شو جانانه څوک به له تانه مرور علي حیدر ځي او جنګ له د کافر ځي.